د دارجلینګ د چایو باغونه د چایو د باغونو سیاحت په نړۍ کې نسبتاً یو نوې مفهوم دی او دارجلینګ په دې سیمه کې مخکې دی. د هند په دارجلینګ کې اتیا بې ساري د چایو باغونه دي چې په خلاصو تپو کې په زرګونو هکټیار ځمکو کې جوړ شوي دي. له یخ شمال او سړې هوا سره د تپې په سر کروندګر او کارګر یوځای کېږي تر څو دلته داسې بې ساري ځایونه جوړ کړي چې د پرمختیا په لارې روان شي او بل ځای داسې ساری ونه لري. نو راځئ چې پوه شو چې د چایو د باغونو سیاحت څه معنی لري. فکر وکړئ چې تاسو یو څو ورځې د چای په یو لوی باغ کې تیروئ. تاسو به په یو ښکلي ماڼۍ یا بنګله کې پاتې شئ. دغه بنگله د یو برطانوي کروندګر استوګن ځای و او د زوړ استعمار په وخت کې جوړ شوی و. بنگله په انتیکو سیزونو او د استعمار د وخت په موډ جوړ شوی ده او دننه پکې شنه باغونه چې بیل خوند لري پکې جوړ شوی دي. خوراکي مواد یې د باغ د شیانو او د تازه عضوي تولیداتو څخه جوړ شوی دي. تاسو سهار چې پاسئ ښه بوی لرونکي یو پیاله چای وڅکئ چې تازه له باغ څخه راوړل شوي وي. دا یو برانډ دی چې په نړۍ کې یې د ځان لپاره لوړ نوم ګټلی دی. تاسو په باغ کې وګرځئ، د باغ له کارګرو سره خبرې وکړئ او تاسو وګورئ چې دوی څنګه د غوټۍ څخه دوه پاڼې شوکوي او د دوی د ژوند په باره کې معلومات راټول کړئ. تاسو وګورئ او په فابریکه کې د چای پروسس په اړه معلومات ترلاسه کړئ چرته چې د نړۍ ځینې غوره چایونه وچیږي او ساتل کیږي. یو موټر تاسو نږدې په زړه پورې ځایونو ته وړي، هغو ځایونو ته چې تاسو لپاره په زړه پورې وي تر څو له طبیعت څخه خوند واخلئ. وروسته به تاسو په کلیو کې ګرځئ او د هغو خلکو ژوند ته چې په غرونو کې اوسیږي په غور سره ځیر شئ. په ماښام کې له محلي کلتوري نڅا او میوزیک چې خاص تاسو لپاره کیږي خوند واخلئ. مختلفو د چای سازمانونه په دارجلینګ کې د سیلانیانو د رخصتۍ لپاره غوره ځایونه دي. هیره مو نشي چې د چای په دې باغونو کې اوسېدل د 5 ستوري هوټل سره برابر ده. د چای په باغونو کې اوسېدل په دې معنی ده چې دا تاسو طبیعت او د چای د باغونو ژوند ته نږدې کوي. دلته د چایو زیات باغونه او ملکیتونه اداره شوي دي. په دارجلینګ کې سیلانیانو لپاره ښکلي ښکلي هوټلونه جوړ کړی شوي او تاسو کولی شئ چې د تګ څخه د مخه په دغه هوټلونو کې ځان ته خونې ونیسئ او بیا په اطمینان دغه ځای ته تللی شئ او د دارجلینګ د بیلابیلو چای باغونو او سیمو ته سیل کولی شئ. دغلته جلا جلا رنګه زړه راښکونکي مرغان هم شتون لري. د دې ننداره هم ډیره زړه راښکونکې ده. د چای خوند خو داسې دی چې تاسو یې هیڅ کله نشئ هیرولی او د ګرد نړۍ د تر ټولو لوړې کچې چای تاسې دلته ترلاسه کولی شئ. خوند اخیستلی شئ او خپلو خپلوانو ته یې د ډالۍ په شکل کې راوړی شئ. راځئ چې اوس د دارجلینګ د اصل موقعیت په هکله تاسو ته معلومات درکړو. دارجلینګ د هندوستان په لویدیځ بنګال ایالت کې یوه خاریه ده او د همالیې غرونو په خپو پرته ده. دغلته د ټوی ټرین په نامه یو کوچنی ریلګاډی هم چالانیږي چې سفر یې نه هیرونکی خوند لري. د ده په وروستی سانا کنچنچنګا په نامه یو غر هم په نظر راځي چې د ګرد نړۍ تر ټولو دنګ غر دی. د دارجلینګ نژادي ژبه نیپالي ده. د دارجلینګ ټول ټال مساحت 10.15 مربع کیلومتره ده او دنګوالی یې 600 فوټه دی. د دارجلینګ نفوس شاوخوا 122 دی او رسمي ژبه نیپالي او بنګالي ده. دلته هندوانو او بودایانو سره سره نژادي عیسوي ټولنې هم ژوند کوي. د دغه ځای مهم فیسټیوالونه د شین، تیهار، لوسار، بودھ جینتی او کرسمس دي. نژادي بودایي ټولنو کې د تبت خلک لیپچاس، بوتیاس، شیرپاس، یولموس، ګورنګ او تمنګ شامل دي. دوی نوی کال د لوسار په نامه لمانځي. د عامو خلکو محلي خوراک مموز دي او په سبزي کې خلک آلودم خوښوي.
د هندستان په لویدیځ بنگال کې د دارجلینګ چایو باغونه ایزانو په دې حقله معلومات تاسو ته هریندر کمار سواتی وړاندې کړل.